پاکستان له هند سره په جګړه کې بوخت دی. ټي ټي پي وایي 10 پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له هند سره په جګړه کې بوخت دی، د پاکستاني طالبانو تحریک خبر ورکړی چې په سویلي وزیرستان کې پر یوې پوسته د پراخو بریدونو په لړ کې 10 پاکستاني پوځیان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستاني پوځیانو پوسته یې د سپکو او درنو وسلو تر اور لاندې راوستې وه. خبرپاڼه زیاتوي چې په پوسته کې د 6 عسکرو تر وژل کېدو وروسته یې د پوځیانو هغه قطار هم په نښه کړی چې د مرستې لپاره سیمې ته روان و. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې په دغو دواړو بریدونو کې د 10 پاکستاني عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 2 پوځي موټرې هم له منځه وړي دي. همداراز ویل شوي چې له دغو وژل شوو کسانو څخه سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي دي. خبرپاڼه کې د پاکستاني طالبانو او ټي ټي پي د یوه جنګیالي د وژل کېدو یادونه هم شوې ده. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ او ځایي امنیتي ادارو په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. دغه وسلواره نښته داسې مهال ترسره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هم اوج ته رسېدلی او پر یو بل هوایي بریدونه پیل کړي دي. هم مهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو نیوکې کړي چې پاکستان د یاد کړکېچ سره سره د پښتنو په سیمو کې هوایي بمبارۍ جاري ساتلي دي. په پښتونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ ورځ تر بلې پراخېدونکې دي. په دغو ایالتونو کې د ټي ټي پي وسلوالې ډلې سربیره بلوچ بېلتونپالې ډلې هم پراخ فعالیتونه لري. پاکستان حکومت ادعا لري چې د دغو وسلوالو ډلو تر شا هم د هند پوځي او مالي ملاتړ دی. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو برید ترسره شوی چې 8 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي ول چې د هغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی و. همداشان په شمالي وزیرستان شکتاوی سیمه کې هم بلوچ مجاهدینو پر پاکستاني پوځیانو برید کړی و چې بلوچ مجاهدینو له پاکستاني پوځ یوه پوسته په بشپړ ډول نیولې او وسلې هم له ځانه سره وړي وې.